فکر نه کوئ دغه اعلان خو ډایرکټ یا انډایرکټ چې دی یا فیض الامین کړی و دا خو طریقې کړی و دا خو حتی ډاکټر صاحب نجیب هم کړی و صحیح ده که نه هغوی درې واړه خپل سرونه وخوړه نظامونه ړنګ شو خپل هدف ته ونه رسېده هسې پوښتنه ده مطلب آیا همدغه مذهبي روایت چې په دې کې مطلب هر سړی د مسلمان په حیث سره ودرېږي د مظلوم څه فکر کوئ داسې ده فهیم صاحب د مسلمانۍ مذهبي بحث ځان ته ده ولې افغانان 50 کاله د مذهب په نوم ووژل شول موږ وایو چې راځئ نور د حق په نوم جګړې ته میدان ته شو لکه څه ډول هغه آیا ته فکر کړی اکبر ظاهر صاحب چې هغه توان موږ سره شته دی هغه نظامي قوت موږ سره شته دی قابیانوي ولې موږ بیا بعضې خبرې کوو زه یو خبره کومه د اکبر ظاهر صاحب ستا په خبرو کې یو تا د مجاهدینو د حملې دغه وکړه موږ به دو طرفي خو یو طرف ته داسې و چې کوم د خلقیانو حکومت راغی هغې هغه حکومت یې صحیح ونه چلو نو ځکه دا خلک لاړه په پاکستان کې کېناسته خبره خو موږ د هغې وضاحت ورکړو چې په دې کې موږ یو ډېرې بخښنې سره 50 زه بل رقم سړی یم زه عام سړی یم دا خبره ته مطلق زه ردوم کله چې سردار داود په حاکمیت کې موجود و د دماغو ته مجاهدین پاکستان کې و یو کله چې خلقیان قطیتا کوي ولې کوي راځئ چې په افغانو باندې خبرې وکړو سردار داود چېرته مایل شو همدغې غرب ته مایل شو چې د روسیې سره سوی ته راغله همدا مجاهدین سردار داود په وړاندې چا ټریننګ کړل چې خلقي حکومتونه ړنګېږي د مجاهدین چا ټریننګ مونږ به تاسو پرېږدو خبره یو ده صاحبه زه بلکل ماته معلومات دی چې کله دا دیوان مازغ ځای ته دغه افغانانو ته دا خبرې کړي په دې میډیا کې چې نه په افغانستان کې روسانو نه په افغانستان کې امریکایانو خو زمونږ دغه مجاهد لیډران چې دا په پاکستان کې ناست وو د داود خان په خلاف زمونږ د اسلامي ملي اردو په خلاف باندې جهاد کوو مکتبونه یې ورانول پلونه یې ورانول شبخانې یې ورانولې تیزابې د جنکو مخې ته شیندل په کابل کې چې مکتب ته یا پوهنتون ته لاړ نه شي دا خبره ما کړې خو ما درته ویل چې اصلي موقع هله راغله چې کله بیا د داود خان حکومت ختم شو کودتا وشوه دلته د داسې پالیسیانې جوړې کړې چې دا عام ولس هم ټول لاړو پاکستان په خوله کې ولیدو زما ستا خبره کې که بل دغه نشته دی بله کوم دغه نشته دی بلکې ته بله خبره ما نوفیر شه تا د ټي ټي پي په باره کې وکړه که چې باره کې وکړه نو دا د پاکستان بانې دي که اوس موږ ویو چې موږ د یو سړي خبره راواله ریفرنس وکړو که نه نو دا زما فکر باندې چې صحیح نه راځي ځکه د پاکستان دغه میډیا دا د ټي ټي پي خبرې نه وي د داود خان په خلاف یې ټوپک راغستی و دا د ټي ټي پي خبرې نه وي د نور محمد ترکي په خلاف یې ټوپک راغستی و د ټي ټي پي نه و د حفیظ الامین په خلاف یې ټوپک راغستی و همداسې د ببرک کارمل همداسې د ډاکټر نجیب همداسې د مهربانه د طالبانو همداسې د مجاهدینو د تېر جمهوریت نو هغه موږ په یو حالت کې هم نه پرېږدو باقي نورې خبرې دي ډېرې وطن دوستې خبرې ملګرو ته مخ ورکوم زه فقط خبره کوم په بعضو سیاستونو مهرباني بخښنه غواړم ټول نه بخښنه غواړم مزاحمت مې وکړو پاچا صاحب مونه درېیم پوښتنه دا وه چې که څه موږ تاسې په اروپا کې یو په افغانستان کې خو افغانان او هېوادوال مو لاریون نشي کولی راځئ افغانانو په دې اروپا کې لاریون وکړو په لندن په برطانیا په جرمني افغانانو یو مشر به وټاکو پاچا صاحب ما خو رایه ده درته ته زموږ مشر د څه شي په باره کې لاریون دا کوم چې زما په خاوره نه زما ملت زما کونډې یتیمان ماشومان مه وژنه پاکستان تر پاکستان په بلجیم کې زه ژوند کوم سفارت دروازې ته یې درېږم داسې ورته وایم چې په پاکستان زما په خاوره نه برید مه کوه مظاهره خو موږ وکړه اکبر وروره دا څه مظاهره کوو ځکه یې ردوم ته چې په اروپا امریکا او په کاناډا او په انګلینډ کې مظاهره کوې که دغه د افغانستان د حاکمان د افغانستان د ولسونو استازي دوی ولې اجازه نه ورکوي د پاکستان په وړاندې سوال هم دغه ده ولې زه دا وایم انتقاد کوو د دین خلاف راوځي زه بحث کوم صحیح ده کیدای شي وبخښه موږ سپینه به وایو کیدای شي دی دا فکر یا وړتیا نه لري چې هلته دی په دې باندې فکر په مازغه خلاص شي چې دا لاریون د حل د دې ستونزې ته د پای ټکی کېږي د برید هغه نه موږ په اروپا کې یو مشر موږ ته پکار دی موږ یو استازی موږ باید ولرو په اروپا هېوادو کې چې هر افغان وي موږ ته د یو استازی جوړ شي په د اروپا کې موږ پسې سړ ته روان یو زموږ غږ د تر نړیوال رسیږي زه به موږ په اروپا کې یو چې یوه ورځ لاریون وکړو 2 ورځې لاریون وکړو پاچا صاحب زموږ غږ خامخا خلک اوري چې دی څه غواړي د افغانان ولې دلته راغلي
اوږدېږي 50 زنور کوزېږم درنه فقط دا تاسو په اروپا امریکا کې هیڅ غږ هغه نه لري ارزښت نه لري زه یو ثبوت درته وړاندې کوم کله چې ډېر افغانستان کې ارزښت نه لري صبر زه فقط یوه خبره کوم کله چې پاکستان تېر ځل په افغانستان حمله وکړه عام ولسونه پکې شهیدان شول د جمهوریت د وخت د افغانستان استازی په ملل متحد کې فایق فکر کم نومیږي هغې دا بریدونه وغندل اما په مقابل کې د ملل متحد د تالار نه د پاکستان استازی راپورته کېږي ورته وایي ته څوک یې د چا نماینده یې په دې وخت کې د ملت خبره وه ذبیح الله مجاهد یا د امارت اسلامي حکومت ته لازمه وه د افغان په صفت چې ورته ویلي وه چې کومه خبره د فایق وکړه دا د افغانستان د نمایندګۍ کړې ده ولې افغانستان دلته بېاتفاقه کېږي که څوک ملا اکبرزی صاحب دا کوم چې په بین الملل کې د افغانستان نماینده ناست دی آیا دا د افغانستان په ترور ناست دی د اوسني نظام سره اړیکې لري افغان ده ګوره نه یو منټ بادشاه صاحب ته چې کله د نظام په ملاتړ غږېږي ته د سره نماینده یې شاید اکبرزی صاحب زه جواب ورکوم شینواری صاحب زه جواب ورکوم زه یو عام شخص ولې غږېږي ته ما خبره ته خو غوږ کې تا خبرې وکړې کنه ګوره څومره وخت درکړو خیر دی خبره د غوږ کې ده زه یو عام شخص یم زه ولس یم زه هر وخت غږېدی شم یو د ما د سوال چانه متولو هدف مې نه ده هدف مې دا ده چې دلته دښمن ته یو کول که په کار وي دې خبرو تایید باید شوی وه وکړه کنه وزه دې پوهېږم و دا سفارت اسلامي متحد کې چوکۍ نه ده سپارله شوې اما کوم افغان چې ناست و د پاکستان په وړاندې چې کوم دریځ ونیو هغه باید خودله وه خبر بس معلومه شوه پوښتنې سره دا حدا شو پاچا صاحب که چېرته د اسلامي امارت نماینده وي غږېږي دا کنې بل افغان ته نه غږېږي آیا اسلامي امارت یوازې د اسلامي امارت نماینده ده اکبرزی صاحب ګوره دلته لږه خبره نه دلته د اسلامي اماراتو خبره نه ده دلته د افغانستان خبره ده د افغانستان د هر وخت د نظام خبره صحیح ده که نه ما ته بیا د ولسونو نماینده چې دی د هغه وخت انتقاد مې کوم که خاین وي نه صاحب ته خو زما خبرې ته غوږ کېږده نه همدغه د ولسونو نماینده چې وي که سفیر وي که کونسلر وي که هر ځای وي که نمایندګي کې په یونایټډ نیشن کې هغه د هغه وخت حکومت چې وي په افغانستان کې هغه یې ټاکي نو اوس دلته زه حکومت سره اړیکه نه لرم دلته مې سفارت نیولی ستا د انټرنېټ ستونزه شوه صاحب اکبرزی صاحب په ډېرو ځینې کې هم دغه فایق اوسنیو خلکو ته چې دی ترهګري ورته ویلي دي ترورستان یې ورته ویلي دي په همدغه ملګرو ملتونو په اسمبلۍ کې ورته ویلي دي خیر ډېر داسې خبرې شته وروره منم دا مې درته وویل معیومه سره زوم د اسلامي امارت په خلاف بیانیه ورکوه امارت طرفداري نشته افغانیت ده ماته شپه وخت راکړه دلته ماته ولې چې دا د قرار د مکتب د زه عام افغان زما په خلاف پرون بیانیه ورکړه مثال صبر تا پرون د ما په خلاف بیانیه ورکړه خو نن زما د پکې دښمن په وړاندې غږ دی یو کړو زه شبسای درته وایم دښمن دا داخلي مسایل دي اما د افغان په صفت په ملل متحد کې دا غږ وکړو او که چېرته دا چوکۍ د سهیل شاهین سره وه بیا دې منو نه د افغان په صفت خو وویل چې دا د پاکستان ترهګري وکړه ترهګري تروریست څوک دې ووژل افغانان دې ووژل راځئ چې حقایق ووایو موږ چا مخالف ملاتړي نه یو خو عام سر دا ده چې موږ خلک خپله غږ کړل که جمهوریت کسان غږ وکړل که دا دې هم غږ وکړل بې موجبه ستا نټم بچه څه یو دی که اکبرزی صاحب ستا نټم چې دې ستونزې لري وروره هغه لاندې ملګري لاندې لیکي چې مایک موږ نه بندو وروره هغه نټ ستونزه لري اکبرزی صاحب خبره دا ده وروره دا اوس ته انډایرکټ کولابیانو ته لابي کړي خو ته په خپل ځان نه پوهېږي خیر دی اجازه راکړه دغه سړی کولابیانو دغه سړی خبره به زه وکړم دغه سړی دغه سړی د کولابیانو سړی دی دغه سړي په تېرو وختونو کې د اوسنیو حاکمانو ته ترهګر ترورستان او داسې نور لقبونه یې ورکړي دي خلکو زه دا خبره خلاصومه که دې سړي سره د افغانستان غم وایې
د به ویلي وای چې د امارت د چتر لاندې که ما ته دلته چوکۍ راکوئ صحیح ده ګنې زه استعفا ورکوم خو خبره د افغانستان ده که نه خو دا خو د نظام سره ستونزه لري ملت سره خو ستونزه ونه لرله ملت خو مثلا پورته شو حاکم څوک دی په افغانستان کې څوک حاکم دی طالب حاکم ده که نه چې ته په یو ځای کې کونسل یا سفیر یا ملګرو ملتونو کې خو د یو نظام د چتر لاندې به راځي د حکومت د چتر لاندې به راځي که نه که نه موږ تاسو د بدخشان نه مې څوک لګلی شو هلته په ملګرو دولت چتر لاندې به راځي آفرین کور د ودان همداسې په هالینډ کې وشو په هالینډ کې او نه پوهېږم په بل کوم ځای کې وو په عربي کوم هېواد کې ورته وویله چې وروره زه چمتو یم چې د همدې نظام د چتر لاندې پاتې شم د جمهوریت د وخت سفیر پاتې شو هغه د کار مخې ته وړي خیر په ټوله کې اکبرزی ملل متحد استازی ده ما د افغانیت په حساب ستا د خبره د افغانیت په لحاظ صحیح ده خو دغه سړی چې دی دا فایق دا په خپل ذات کې صحیح نه دی نور ستا خبره صحیح ده وروره مهرباني نه د نور نمبر د بل چا دی بیا د صافي صاحب نوبت دی فرید الله صافی وروره مهرباني وکړه فرید الله صاحب به هیڅ وخت په پښو ونه درېږي او هغو ته مهمه موضوع پاچا صاحب که سړي دغه د ټولو مشکلاتو مور سړی بیان کړي موږ ته ټولو نه موږ مهمه موضوع موږ ته د ډیورن خط ده دغه کرغېړنه کرښه ده چې زموږ په سینه غځېدلې ده تر څو چې د دې مسلې حل پیدا شوی نه دا مشکلات سره به موږ مخ یو دا یو تاریخي حقیقت دی پاچا صاحب دا زما شخصي نظر دی نو موږ ته فقط په دغه شرایطو کې فقط اتحاد اتفاق او د اوسني نظام ملاتړ پکار دی موږ ګورو چې اوسني نظام کې دغسې خارجي دغه نه لري رسمیت یعنې دغسې اړیکې ډېرې نه لري ولې باوجود د دې نه هغه زموږ د ملک اقتصادي برخه کې دغه خلک ډېر زیات پیاوړي دي دغه خلکو ډېر زیات د اخلاص نه کار کوي دغه خلک رشوت نه اخلي دغه خلک جیبونه نه ډکوي دغه خلک واقعا ملت ته دغه خلک واقعا خلکو ته خدمت کوي نو صحیح د مشکلات شته دی زه دا نه وایم دغه د مکتبونو مشکلات دي رئیس صاحب دا اوس بهترین ټیم دی که نه ګوره مخکې پاکستان سره جنګ شو په دې باندې موږ خبرې وکړې بخښنه غواړم پاچا صاحب زما تخلص راسا دی پاچا صاحب نوم مې نجیب دی بخښنه غواړم دلته سم مکمل صحیح نجیب ورور صحیح او نو مننه نور دوستان به هم خبرې وکړي دا یو خبره کومه چې یو بهترین ټیم دی د هر شي یو ټیم وي که نه نجیب صاحب زه درته یو خبره کوم چې اوس دغه جنګ مخکې مو شو اوس هم دغه دا بعد مسایل ډېر جدي دي باید ډېر زر حل شي دا مسایل ځکه دغه نه نور دغه جوړېږي نور دشمن دغه نه استفاده کوي نو باید چې دغه مساله ګوره دغه د لویه جرګه مونږ لویه جرګه خو زما لپاره نه ده وسړیه مکتب خو زه خو په اروپا کې په لندن کې ژوند کوم بچیان مې همدلته سبقونه وایي پانتینونو کالجونو په یونیورسټیانو کې سبقونه وایي موږ سره خو د افغانستان غم دی نه لویه جرګه ځان در ادا کوو چې زما پکې شخصي ګټه ده نه قانون اساسي او نه مهربانه د مکتبونو خو زه ګورم چې په دې باندې افغانستان جوړېږي دا د افغانانو حق دی نو باید دغه شی دغه مسایل سره حل کړي او دغه ټیم دی چې باید حل کړي ولې دښمن ته موږ موخه ورکړو ګورم دا غلطې پالیسیانې خالقینو کولې لاړ وروره خلک لاړه پاکستان ته مجبوره شو بیا هم د هماغه خلقینو په خلاف باندې راوچت شو نظامونه یې ورته چپه کړه که چپه یې نه کړه حکومت یې ورته ختم کړو ختم یې نه کړو نو ولې موږ دا کار وکړو همداسې مجاهدینو دا کار وکړو همداسې تېر جمهوریت دا کار وکړو که نه نو موږ دا مقصد مو دا دی چې دغه مسایل باید حل شي بالکل پاچا صاحب فقط دغه اخرنۍ خبره کومه یعنې دغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي دغه هر څه چې دي دغه ټول د پاکستان د لاسې دي او انشاءالله دغه نظام موږ ته دغه پاکستان دښمني موږ ټول افغانانو ته څرګنده کړله دغه په 50 کاله کې یو نظام موږ تقریبا پاکستان سره پنجاب سره په جنګ سره ورنږدې شوي ستو که نه نو ډېر زیات کار شوی دی نو الله دې وکړي چې لوی افغانستان جوړ شي موږ خو د لوی افغانستان غوښتونکي یو ځکه چې په دې کې د ټولو افغانانو په دې کې د ټولو پښتنو ګټه ده او دغه زموږ اساسي او د حل او زموږ آینده نسلونو ته د ښه ژوند همدغه د لوی افغانستان لاره ده کور مو ودان خوشحاله اوسئ ارامه اوسئ مننه دا یو ورور ډېر لیکي چې په چترال کې شپږ پاکستانیان پوځیان د منځه تللي شپږ څه چې د اوله که رب العالمین دې د منځه ویوړل شي خدای دې داسې وخت راولي چې څنګه چې نه بنګلادیش کې پرتګونه ویسته چې له دې اوله که پوځ نه موږ پرتګونه وباسو خدای دې دا طاقت موږ له راکړي شینواره صاحب دا چې لیکل ته خو نه ښکاري دا دغه چپه مهرباني وکړه دا چې د ټویټر دغه شپاني صاحب رحمت الله وبرکاته باچا صاحب تا ټولو مشرانو ځوانانو همزولو ته او بالکل ولسمشر محمد اشرف غني تازه ټویټ کړی دی
مهرباني وکړه ول ولادي خلکو ته او خو زه ورګه زه بل موبایل پیدا کړم چې دا زه مکمل ولولم د بصیر راشي او د ډیر د افغانستان د وسنی بحران د حل لاره یعنی دغه سړي ډېره په ښه توګه باندې بیان کړې ده خو بدمرغي دا ده باچا صاحب لکه وختي چې تا ویل چې خلقیان راغله ټول ملت یې خلقي کاوه بیا مجاهدین راغله ټول ملت یې مجاهد کاوه چې نه به وهیا ټکاویه وروره بس ځینې داسې وخت بیا راغی چې انسانان سپي جوړ کړه خلک یې په خواړه جمهوریتیان راغله هغوی د ټولو نه جمهوریتیان جوړول اوس مطلب طالبان راغلي دي دویم کوشش دا کوي چې د افغانستان ټول ملت نه طالبان جوړ کړه که نه داسې خو نه کېږي نو 21مه پیړۍ ده اسلام بشپړ شوی دی باچا صاحب اسلام په الله سبحانه وتعالی له خوا نه په رسول الله وسلم باندې دغه شوی دی ټولو مسلمانانو انسانانو ته وړاندیز شوی دی چې مطلب دغه ومنئ جنت مو ځای دی که نه یې منئ جهنم ته به ځئ باچا صاحب نو خیر ملایق صاحبان هم لکه مطلب ټول نه خو یو تعداد چې دی باچا صاحب په ګوټ خر سپاره دي منزل ته نه رسېږي دا ټویټ کړی دی خدای شته د وچو د غم اچول همدا سولي هغه همدغه شی هغه همدغه شی بالکل همدغه شی دی بالکل دا قرباني باید د امارت نوي شنکي ځوانان باید ورکا دا څنور بریتور او شملور چې تر څو دغه په خپله لیکه کې دا واته کسان چې څومره زر کولی شي باچا صاحب د 2 او یا هورو په منځ کې باید کېنئ دا ښکاره خبره ده باید یې کېنئ باچا صاحب زه دا نه وایم چې احمد دی که محمود دی مطلب که نه دوی موږ نه ښه پېژني ښه پاږي په دې باندې هغه د چا خبره نو چې څومره زر کولی شي باید دا واته کسان یعنې هورو سره د یو ځای کا چې تر څو ملي اجماع ته لاره برابره شي په افغانستان کې لوی عامې جرګې ته چې دا خلیلي دی او دا محقق دی او موټري دي او زري دي دا نه عامه جرګه حتی زما او ستا د ولسوالۍ دیکان پکې باید ځای وګوري ځان وګوري حتی شپون پکې باید ناست دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم دا خبره وکړه نه هغلته خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو شپون او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو رقم دغه ورزښت یو رقم خبره وه ګوره هغه یعنی یو ډېر عظیم شخصیت تیر شوی دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې دی که یو شپون هغلته مظلوم او یو صحابي مطلب یو تیری کړی وای نو هغه صحابي مجازات کاوه هغه شپون چې دی هغه ته یې درجه ورکوله نو زما هدف دا دی باچا صاحب د ډېر دغه کړی دی اوسنیو حاکمانو نه چې دی لکه د اجماع کته دا دغه داسې وکړي چې زه موبایل پیدا کوم صبر کوي دی لکه موبایل نه همدغه موبایل کې نه کېدل کېږي که نه بیا که نه دا نه لوستل کېږي یو بل موبایل پیدا کړه یو بل موبایل پیدا کړه مرګري به په هغې پورې وغږېږي مهرباني وکړه یو بل موبایل پیدا کړه ښه نمبر فکر کوم چې د اکبر صاحب ستاسې دی که د افغانیار دی نه پوهېږم ستاسې دواړو کې دی باچا صاحب دی افغانیار صاحب دی مهرباني وکړه افغان وروڼه سلامونه او نیکې هیلې پاچا صاحب ستا اولنۍ خبرې چې تا څه وکړې ما واورېدې د زړه د درد او احساساتو نه ډکې وې مننه بیا هم په ملت باندې مین سړی راځم د اوسني مسایل